د چترال په تاریخ کې پړومیزل د مډګلش په خپل سیمه کې د سنو سکینګ یعنی په وره د خویدو میله ومنځل شو چې پکې د سوات، ګلګت، اسلام آباد او د چترال ټیمونو برخه واخیسته. د سنو سکینګ فیسټیوال د هندوکش سنو سپورت اسوسییشن په مرسته وشو. د لوبه کې اویا مقامی او 150 د بهر نه راغلي لوبغاړو برخه واخیسته. دا لوبه 3 ورځې جاری و او 13 ورځې سرته ورسېده. د سنو سکینګ لوبه کې 3 قسمه لوبغاړو برخه واخیسته. دا تونه 12 کالو پورې ماشومانو، د 14 نه 15 کالو پورې زلموټو، د 14 نه 15 کالو پورې ځوانانو او د 26 نه 18 کالو زړو لوبغاړو پکې هم د خپل فن مظاهره وکړه. ولې د سیمې خلک د چارواکو نه سخت ګیلمن دي چې د چترال ډیپټي کمشنر په جلبازۍ کې د دې لوبې د کینسل کېدو نوټیفیکیشن جاری کو او هغه سره ډېر سیلانیان رانغلل، लेकिन वो बाद में इसको हमसे शेयर किए बगैर वो कैंसिल किया. तो इस हवाले से यहाँ के लोगों के बहुत ज़्यादा जज्बात हैं डीसी साहब के ख़िलाफ़. हमें अफसोस है कि वो चतराल के लोकल लोगों को भी उन्होंने मना किया और काफ़ी लोग जो तमाशाई थे वो यहाँ नहीं आ सके. इससे हमें काफ़ी अफसोस हुआ. د هندوکش نو سپورت اسوسییشن صدر شهزاده هشام الملک وایي چې دوی به د لوبې ته دوام ورکوي او د چترال په هر برخه کې به دا لوبه کوي. इंशाल्लाह चतराल के हर एक उस इलाके में जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं हम वो हर एक जगह एक्सप्लोर करेंगे. شهزاده سکندر الملک کم چې د چترال د پول اسوسییشن صدر دی او د صوبایي حکومت د ټوریزم ټینک ټینکر فورم غړي هم دي، هغوی په ټوریزم ډپارټمنټ سخت ټکونه وکړل چې یو طرف ته هغوی دعوه کوي چې چترال کې د سیلګرۍ ډیر شیان موجود دي او موږ دې ته وده ورکو، ولې دوی د سنو سکینګ لوبه بالکل نظر انداز کړه. अभी यहाँ पे मदगलश के इलाके में हो रहा है, ये पहली दफ़ा हो रहा है. यहाँ पे उनको इधर होना चाहिए था, इस इवेंट को आगे चलाना चाहिए था, रोड्स को ठीक करना चाहिए था, मेडिकल कैंप्स लगाने चाहिए थे और कुछ ना हो तो अपनी अपीयरेंस टूरिज्म वालों को दिखानी चाहिए थी. वो इसमें नाकाम हुए. دې لوبه کې د 2 لوبغاړو خپې هم ماتې شوې، ولې د چارواکو له طرفه نه خو دلته ډاکټرو نه एम्बुलेंस और न मेडिकल कैंप. कि ये हमारा बच्चा जो है इसको इतना आपने खुद देखा, सारे कैमरों ने इसको हाईलाइट किया है. देखो अभी तक कोई इधर कोई मेडिकल का कोई बंदोबस्त तो नहीं है, ये ना कोई इंतजामिया की तरफ से आए हुए. अगर د سوات راغلي بریګیډیر ریټایرډ افندي وایي چې هغوی د 18 کالو راځي سنو سکینګ کوي، خو د مټنګلش په شان سیمه چرته هم نشتا. دلته په بین المللي توګه هم د دې لوبې مقابله کې دي شي. د لوبې کې د سیمې وړو جنکو هم برخه واخیسته او د خپل خوشاله څرګندونې سره سره غوښتنه هم وکړه چې دوی لپاره د هم د سنو سکینګ بندوبست وشي. हम चाहते हैं कि अगले साल भी यहाँ पर मुनाकिद किया जाए. मज़ा आ रहा है, हमने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत मज़ा आया. हम स्नो स्पोर्ट्स क्लब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पे बच्चे लड़के वो स्केटिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लड़कियाँ भी स्केटिंग करें और हम भी यहाँ पे स्केटिंग करना चाहते हैं. د مډګلش سیمه د دروشت نه 50 کیلومتره لرې پرته ده، ولې سړک د خرابوالي په وجه په دې سفر 3 غنټې نه زیات وخت لګي. په غیر چاپیره غرونو 8 فوټه نه زیاته وره شوې ده او په ځمکه 4 فوټه وره د دې سیمې ښکلا کې نور هم زیاتوالی کړی دی. کچېرې د سلګرۍ صنعت ته د ودې ورکولو د وکونکي ادارې د مډګلش د سیمې سړک مرمت کی او دلته د سنو سکینګ لوبي ته وده ورکړي، نو پوره نړۍ نه به د دې لوبي شوقیان دلته راځي. د یادونه وړ دی چې د مډګلش په سیمه کې نه هوټل شته نه رستورانت. د دې سیمې خلکو د بار راغلي 400 مېلمانو خپل کورونه کې ځای کړي او دوی مېلمستیا کړې و. د لوبو ختمېدو باندې کرنل معین الدین لوبغاړو کې انعامونه هم تقسیم کړي. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي.
ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. Hi, this is my school. Please come in. What you are wondering what we have in my school? Come, follow me. This is my classroom and she is my favorite teacher. She works very hard with us. We learn with new methods. علم رڼا ده او کوم قومونو چې ترقی کړي ده د علم په بنیاد باندې کړي ده. په درګۍ سیمه چې په تعلیمي حالت باندې ډېره زیاته پاسمانده ده او مونږه په دې خیال باندې دلته د مای سکول په نوم باندې سیستم متعارف کو چې زمونږ د علاقه چونکې د تعلیمي دنیا باندې ډېره زیاته پاسمانده ده چې مونږ دلته هغه فیسیلیټیز خلکو له ورکو هغه تعلیمي معیار ورکو خلکو له د عالمي دنیا د خو تعلیمي ادارو دی. And my friend loves to argue a lot, so she is in debating society. And look, the playground is filled with our future players. په دغه سوچ باندې مونږ دلته مای سکول سیستم راوړو. دا مای سکول سیستم چې مونږ به د پلی ګروپ نه د سیکنډ کلاس پورې د اډمیشن کو چې د ناظر قرآن به مونږه د پلی ګروپ نه سٹارټ اخلو. د 5م کلاس پورې به ان شاء الله دلته ماشومان د قرآن حافظانی څنګه مونږ دلته انجینیر تیارو ډاکټر تیارو چې هغه د انجینیر او ډاکټر سره سره د قرآن یو ښه مدرس می. This is Quran class. I like to act, so I'm in drama club. او مونږه دی والدینو ته دا پیغام ورکو چې مونږه د ښې دنیا سره سره ښه آخرت دا زمونږ په ترجیحاتو کې دی. دغه زمونږ سوچ دی. ان شاء الله العزیز مونږ به د دقه نه ابتدا کو په دغه سوچ باندې به دا تعلیمي اداره او دا تعلیمي سفر ان شاء الله مونږ جاری ساتو. We have different societies to enhance our skills. By the way, I am Aisha and this is my school.